السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د ایمان یوټیوب چینل دی. زه حسان زلمی یم. دا زما تاریخ خپرونه ده. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملسئ. د دې خپرونې نورې برخې په ایمان یوټیوب چینل کې موندلی سئ. مننه. د میرویس خان د پاڅون په زمانه کې د افغانستان لویدیځې برخې له کندهار سره د ایران د صفوي حکومت له واک لاندې وې چې نائب الحکومه یې ګورجي یعنی ګورګین نومیدی. ګورګین ډیر ظالم او مستبد سړی و چې د بیلابیلو منطقو د قبایلو ترمنځ د اختلاف او نفاق ورته ببوزي وهه او په دې توګه یې خپل حکومت ساته چې په دې وخت کې حاجي میرویس خان په کندهار کې قیام وکړ او خپل خلک د پردیو د مریتوب او ظلم له ذلت څخه وژغورل. حاجي میرویس خان د شاه عالم خان زوی په خټه هوتک و. په 1952 لمریز کال کې زیږیدلی دی. مور یې نازو نومیده چې د توخي له قبیلو څخه وه. حاجي میرویس خان ډیر متدین، مدبر او رښتینی سړی و. دی د خپل قام مشر هم و او په دې پوهیده چې که د پښتنو قبایلو له منځ څخه نفاق ورک سي او د قامونو خواره واره ځواکونه سره یو ځای سي، نو پر دوی تسلط له منځه ځي او ملت د اسارت له زنځیره نجات مومي. له همدې امله په دې لټه کې سو چې دغه ستر مسؤلیت سرته ورسوي او دا چې د قبایلو مشرانو د پر لیاقت او رښتینولۍ بشپړ باور درلود. د له هغوی سره وکتل او بیا دشمن ته د دوستۍ په لباس کې وړاندې سو او د ګورګین پاملرنه یې ځان ته واړوله، ان تر دې چې د قندهار ښاروالي مقرر کړ. میرویس خان د خپل دغې دندې په اوږدو کې د قبایلو مشرانو سره ښې اړیکې ټینګې کړې او خپله خواخوږي یې په بشپړه توګه هغوی ته څرګنده کړه. همداراز یو لیک ترتیب او د قبایلو پر مشرانو لاسلیک کړ چې په هغه کې د ګورګین له ظلمونو شکایت کړی و. دغه لیک د صفوي شاه حسین په نوم د اصفهان دربار ته ولېږه، خو صفوي فاسد دربار چې دارنګه کارونو ته د وررسېدو وس نه درلود، پر ځای د دې چې په دې خبره یې غور کړی وای، ګورګین ته یې خبر واستاوه او میرویس خان له ښاروالۍ څخه عزل سو او هغه د لیک له ځینو لاسلیک کوونکو سره تر څارنې لاندې د اصفهان دربار ته ولېږل سو. خو د خپل لیاقت او تدبیر له مخې د ګورګین تور بې اغېزې کړ. نه یوازې دا چې براعت یې واخیست او آزاد سو، بلکې درباریان یې او ان تر دې چې خپله شاه یې خپل پلوی کړ او هغوی د ګورګین له ظلمونو نه خبر او قانع کړل. حاجي میرویس خان په 1088 لمریز کال له صفوي دربار څخه د حج د فریضې د ادا کولو اجازه واخیسته او مکې معظمې ته ولاړ. هلته یې د اسلام له سترو پوهانو څخه دا فتوا ترلاسه کړه چې که د ایران دولت د افغانستان خلکو ته د خپلې خوښې او رغبت له مخې ازادي ورنه کړي، نو دا خلک حق لري چې د توري په زور د دغسې حکومت له تسلط څخه ځان آزاد کړي. کله چې حاجي میرویس خان د حج د فریضې له ادا کولو څخه وروسته اصفهان ته راغی، صفوي دربار لږ موده وروسته د دوهم ځل لپاره د کندهار د ښاروالۍ فرمان ورکړ او کندهار ته یې ولېږه. حاجي میرویس خان چې د خلکو وضع ولیده، پوه سو چې خلک د ګورګین له ظلم څخه د خلاصون په خاطر هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. نو د قبایلو د مشرانو په مشوره یوه شپه ګورګین او نور درباریان میلمانه کړل. کله چې میلمانه ویده او شپه پخه سوه، حاجي میرویس خان او په ازادۍ مین نور ځوانان ورپسې راپاڅېدل او په خپلو تورو یې ټول له یوې مخې ووژل. میرویس خان ژر تر ژره له 3,000 تنو سره چې د دشمن وسله او آسونه یې ترلاسه کړي وو، مخ په ښار ور ودانګل. د نظامي دروازې سارونکي په دې فکر و چې ګورګین دوی دي. سهوان یې دروازه پرانیستله، هغوی د کلا په دننه وژنه لاس پورې کړ چې تر ګهیځ پورې د ایراني او ګورجي اردو یو کس هم ژوندی پاته نه سو. کله چې دشمن په بشپړه توګه له منځه یوړل سو، وروسته له دې د قبایلو مشرانو له حاجي میرویس خان څخه وغوښتل چې د خپلواکۍ د اعلان په ترڅ کې ځان د پاچا په توګه غوره کړي، خو هغه د دوی دا غوښتنه ونه منله او ځان یې د قام د یوه مشر او رئیس په توګه ور وپېژانده. څه موده وروسته د ایران صفوي پاچا شاه حسین یو 25,000 کسیز لښکر د ګورګین د وراره کې خسرو خان په مشرۍ د کندهار د نیولو لپاره ولېږه. خو پښتنو ځوانانو د خپل ملي لارښود د حاجي میرویس خان تر مشرۍ لاندې د دشمن فوز له تیغه تیر کړ. یوازې 1,000 تنه یې په ګډو وډو لارو وتښتېدل او نور ټول یې مړه سول. له دې ماتې څخه وروسته بیا هېڅکله شاه حسین افغانستان ته کږه ونه کتل. حاجي میرویس خان پوره 6 کاله د یوه سپین ږیري او ملي قائد په څېر په پوره ایماندارۍ او اخلاص د خپل هیواد چارې پر مخ بوتلې او په 1490 لمریز کال کې وفات سو. د حاجي میرویس خان له مړینې وروسته ورور یې میر عبدالعزیز د قبایلو د مشرانو په مشوره د هیواد د حکومت رئیس وټاکل سو. خو میر عبدالعزیز خان
د میرویس خان په شان کفایت نه درلود، لکه چې په خپل خام خیالي د خپل حکومت د ټینګښت لپاره بې له دې چې د مشرانو جرګې سره مشوره وکړي، صفوي دولت سره خبرې اترې وکړي او د هغوی داسې شرایط ومنل چې یو شرط هم د پښتنو لپاره د منلو وړ نه و. کله چې دغه خبره په ډاګه سوه، ټولو خلکو او د قبایلو مشرانو چې په سر کې میر محمود د حاجي میرویس خان 19 کلن زوی واقع و، د میر عبدالعزیز پر ضد پاڅون وکړ. حال دا چې د میر عبدالعزیز لا یو کال نه و پوره سوی چې د خپل وراره میر محمود په لاس ووژل سو او خلکو میر محمود د شاه محمود په نوم د میر عبدالعزیز په ځای په 1095 لمریز کال کې وټاکه چې د میر عبدالعزیز زوی میر اشرف هم په دې ټاکنه کې او بیعت کې ګډون کړی و. کله چې شاه محمود په کندهار کې پاچا کېده، اسدالله ابدالي هم په هرات کې ایرانی دولت ته ماته ورکړه او د ملي حکومت خپلواکي اعلان کړه. خو دغه بې تجربې ځوان پر فراه باندې تیری وکړ او د فراه مستحکم ښار چې د کندهار هوتکي دولت پورې تړلی و کلا بند کړ. په دې وخت کې شاه محمود د هغه مقابلې ته ورغی او د یو ډیر سخت جنگ په نتیجه کې اسدالله خان ووژل سو او لښکر یې ماتې وکړه. له دې پیښې څخه وروسته شاه محمود تر یوې اندازې له کورني امنیت څخه ډاډه سو او په 1100 لمریز کال لومړی د کرمان له لارې ایران ته داخل سو چې څنګه یې کرمان کلا بند کړ. له کندهار څخه د اړودوړ خبر راورسید. د کرمان کار یې نیمګړی پرېښود او کندهار ته وګرځید. خو مخکې له دې چې کندهار ته ورسیږي، بغاوت کوونکو د خلکو په مرسته ټکول شوي او له منځه وړل شوي وو. شاه محمود په 1102 لمریز کال کې له خپل 28,000 کسیز فوج سره د بم، کرمان او یزد له لارې د اصفهان په لور وخوځید او بې له جنګه د اصفهان تر 10 میلۍ ګلناباد پورې ورسید او د اصفهان ښار کلا بند کړ. دا خبره 8 میاشتې اوږده سوه. لنډه دا چې له 8 میاشتې کلابندۍ څخه وروسته صفوي شاه حسین تسلیمېدو ته حاضر سو او د ایران شاهي تاج په خپل لاس په 1102 لمریز کال د شاه محمود په سر کښېښود او مبارکي ورکړه. په دې ډول شاه محمود د ایران پاچا سو او اصفهان خپل پایتخت وټاکه. میر حسین د شاه محمود ورور چې د هغه د سفر ملګری و، له اصفهان څخه کندهار ته ورغی ترڅو د کندهار حکومت ترلاسه کړي. میر حسین هم په ډیر آرامۍ په کندهار کې حکومت کاوه. لنډه دا چې شاه محمود تر 1104 لمریز کال پورې په اصفهان کې پاچاهي وکړه. خو په دې وخت کې د شاه محمود روغتیايي حالت ګډوډ سو او په سخت عصبي ناروغۍ اخته سو. د پیښو بهیر کورنۍ اړودوړ او د صفوي شاه حسین د زوی او ولی العهد سره د روس او عثماني ترکانو ملاتړ د هغه ناروغي لا پسې سخت کړ. ان تر دې چې په یو روایت کې راځي چې په خپل مړ سو او په بل روایت مور هغه د دې لپاره واژه چې له دې تکلیفونو څخه نجات ومومي. شاه اشرف هوتک د شاه محمود د تر زوی د شاه محمود لمړنې وروسته په تخت کښېناست. خو په دې وخت کې په کندهار کې دا اوازه خپره سوه چې میر اشرف د خپل پلار د وینې په بدل کې شاه وژلی دی. نو ځکه میر حسین د شاه محمود د ورور چې د کندهار والی و، شاه اشرف د هوتکي کورنۍ وینې تویونکی دشمن وباله. نو له دې امله یې خپلې اړیکې د اصفهان مرکز سره وشلولې او د کندهار د خپلواکۍ اعلان وکړ. شاه اشرف له سختو مشکلاتو سره 4 کاله پاچاهي وکړه. لکه د مخه چې مو ویل، د روس او ترک دولتونو د صفوي طهماسب په ملاتړ د ایران له 2 خواو څخه یرغل وکړ. خو شاه اشرف هغوی ته ماتې ورکړه. شاه اشرف چې خپل مهم معسكر یې د بیلابیلو کورنیو بهرنیو جنگونو په اوږدو کې له لاسه ورکړي وو، په دې اړ سو چې ایرانی عسکر په خپل فوج کې ځای پر ځای کړي او د هغوی تش ځایونه پر دوی ډک کړي. که څه هم د موجوده شرایطو له مخې هغه نشوای کولی چې د هغوی په ټینګار دی باور وکړي، خو بېله دې څه چاره نه درلوده، ځکه چې له افغانستان سره اړیکې شلیدلې وي او ورځ په ورځ عسکر مخ په کمیدو وو. خو وروسته په هغو جنګونو کې چې له نادر افشار سره وسول، د شاه اشرف عسکرو د نادر افشار د فوج په مقابل کې مقاومت ونه کړ او د جنګ ډګر یې پرېښود. شاه اشرف چې د اصفهان او شیراز په جنگونو کې ماتې وخوړلې، وروسته له دې د نادر افشار د فوج په مقابل کې هیڅ ډول توان په ځان کې ونه لید. لنډه دا چې دې ته اړ سو چې له ایران څخه ووځي. همغه و چې کندهار ته ور وخوځید. په لاره کې عبدالله بلوس وواژه او بل روایت په خپل مرګ مړ سو. شاه حسین هوتک د شاه محمود هوتک ورور په 1102 لمریز کال کې د اصفهان له فتح وروسته کندهار ته راغی. د کندهار حکومت یې ونیو او تر 1111 لمریز کال پورې هرات، سیستان، ګومل او شوال هم په خپل ولکه کې راوستل. کله چې شاه اشرف هوتک د شاه محمود له مرګ څخه وروسته د اصفهان پاچا سو، شاه حسین خپلې اړیکې د شاه اشرف له دولت سره وشلولې او خپل ځان د کندهار د یوه مستقل پاچا په توګه اعلان کړ. شاه حسین هوتک یو ادیب او علم پالونکی پاچا و. په خپل په پښتو ژبه کې شعر وایه
او سربیره پر دې د جنگ په فنونو کې بشپړ مهارت درلود. د 15 کاله حکومت وکړ، خو چې کله نادر افشار په کندهار حمله وکړه، تر یو نیم کال کلابندۍ وروسته د کندهار ښار په 1119 لمریز کال کې ونیو او شاه حسین هوتکی د بندي په توګه زندان ته ولېږه. په دې توګه د کندهار د هوتکیانو حکومت پای ته ورسید. نادر افشار نادر قلی د امام قلی زوی د ترکمن له افشار قبیلې څخه و. دی په 1918 لمریز کال په خراسان کې زیږېدلی. په زلمیتوب کې د سیستان د امیرانو نوکري کوله. وروسته لږ څه ځواکمن سو او د خراسان ځینې برخې ونیولې. د شاه حسین له زوی طهماسب سره اړیکې ټینګې کړې او د شاه اشرف هوتک او صفوي کورنۍ په جنګونو کې ستره برخه درلوده. کله چې پښتانه له ایران څخه ووتل، نادر لومړی مشهد ونیو او بیا یې د هرات نیولو ته لاس اوږد کړ. دا وخت هرات د ابدالي کورنۍ په لاس کې و. الله یار خان ابدالي له خپل 15,000 کسیز فوج سره هڅه وکړه چې د نادر مخه ونیسي، خو د هغه د فوز په مقابل کې مقاومت ونسو کړی. نادر افشار د هرات له فتح وروسته کندهار، بلخ او کابل یو پر بل پسې لاندې کړل او د هندوستان پر لوري خپل فوز ور وخوځاوه. د هندوستان پایتخت ډیلی یې ونیوی او له ډیرو سرو سپینو او قیمتي جواهرو او ولجو سره راستون سو. نادر افشار د خپلې پاچاهۍ په وروستیو کلونو کې د شاه محمود هوتک په شان په سخته دماغي ناروغي اخته سوی و. غوښتل چې ټول قزلباش افسران او د دربار یو شمیر لویان ووژني، خو کله چې دوی د هغه له ارادې خبر سول، د شپې په ترژمۍ کې هغه په 1126 لمریز کال کې وواژه. خو د پښتنو او ازبکو قواو د هغه حرم د شپې لخوا له قزلباشو افسرانو څخه وساته او د نادر افشار حرم د پښتنو او ازبکو د قطاعتو قومندان احمد شاه بابا ته چې هغه مهال احمد خان نومیده، د دې کار په بدل کې ډیر زیات جواهر د سوغات په توګه ورکړل. زه حسان زلمی یم، دا ایمان یوټیوب چینل دی. زما تاریخ خپرونه ده. د خپرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې خپرونې مو پر یوه او یوازیني الله رب العزت سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.